زیارتگاهی که شهره شهر شده است. آرامگاه دستکم 40 جنگجوی شبکه القاعده در حومه شهر خوست در جنوب شرق افغانستان. این جنگجویان هنگام عملیات براندازی رژیم طالبان کشته شده بودند. پس از رویداد 11 سپتامبر در 13 سال پیش. اکنون مردم قبر این افراد را زیارت شهیدان نام گذاشتند، جایی که شاید شگفتی برانگیزترین رویدادها رخ میدهند، مثل این رویداد. این داستان مشترک ده ها بانویی است که به نام جن گرفتگی به اینجا آورده می شوند. بانویی که شاید از بیماری روانی به خودش می پیچد یا شاید هم درد دیگری دارد. یک گلاس آب و یک نخ سیاه تنها دارویی است که ظاهرا تمامی دردها را درمان می کنند. حداقل اینجا باورها چنین است. این مرد هم مجاور زیارت است. او به شدت به سهم صاحبان گورها در درمان درد مردم باور دارد. نتیجه ورکوي چې ګوله دا د موږ د تاسو د ډاکټرانو نه دغه اولیا ډیر بیدار دي. دا خو ګوره که نه بس چې هر رقم ته وي د چا د لاسه یې شهادت ورسېده وګرده دا. لیونگول به من گفت اینجا بیماران آورده می شوند که پزشکان از درمانش عاجز می مانند، مثلا از جن گرفتگی تا فلج و دردهای مثل اینها. خو څوک گزار ویلی وي فلج وي، څوک ګزان وي وروره، څوک رکات پریان وي. اوس دا ښځه خو تاسو پخپله ولیده چلته له غږ نه پوه شوې که نه وروره. دا بس خدای پاک ښه کوي، شفای نصیب کړي. این پارچه ها گواه میزان باورمندی های مردم به این محل می تواند باشد. شاید برخی ها هم اصلا ندانند که صاحبان این گورها چی کسانی بودند. جالب ترین بخش این داستان شاید باورمندی بیش از حد مردم به این زیارت باشد. بسیاری ها نه تنها از شهر خوست که از ولسوالی ها و حتی دورترین ولایت ها برای درمان دردشان به اینجا می آیند. این مرد نیز درمان بیماری روانیش را اینجا جستجو می کند. او حکایت های جالب و حتی دردناک از این مکان دارد. ډیر په باد حالت و، ډیر په باد حالت و چې په دا ملنګ نه و، دا ملنګ څو لګتې والی و، دغه زنانه څو لغتې والی و چې لغتو نه بعد بیا د لږ کار غوسه ورته کړې و، غوسه ورته کړې و چې ته وایي دا پریان تاسې د الله پاک بندګان یې، دلته موږ هم د الله بندګان یو، تاسې د الله نه نه ویرېږئ، دلته قرآن شریفونه د الله نیک خلک ښخ دي. په هغه ځای کې هغه ښځه قرار شو سلام یې وکړ چې بلکل موږ جالبتر این که برخی ها فکر می کنند که به خاک سپردن بستگانشان در گرد و پیش این محل شاید بزرگترین امتیاز باشد. زیارت شهیدان که بیشتر پنجشنبه ها و جمعه ها پر رفت آمده است. پس از رویداد 11 سپتامبر خیلی ها به جلوها گام نهادند. معادله‌ای که در برخی موارد مثل این ظاهرا برعکس آن نیز ثابت شدند.